دوستانو زموږ خپرونه البته د خپرونې په دې برخه کې زموږ سره موضوع ده چې پلان څومره مهم دی په ژوند کې. البته د پلان ارزښت، د پلان جوړښت او پلان باید په څو ډوله وي. لنډ مهالی، منځ مهالی، اوږد مهالی پلان معمول موږ لرو د یو کار لپاره. نو که په ژوند کې موږ پلان ونه لرو له څومره ستونزو سره مخ کیږو، او که چیرې پلان لرو څومره به منظم او پر ترتیب د خپل ژوند چارې پر مخ بیولی شو. د همدې موضوع په اړه دوستانو زما سره په خپرونه کې میلمه ښاغلی اجمل کاروان صاحب دی چې ښه راغلاست او ستړي مه شئ. اجمل جانه ستړی مه شئ، پخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د ملي راډیو او ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو ته. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي او د تل په څېر یې خپل کارونه د الله په عباداتو سره پیل کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. اجمل جان، لومړی سوال یا پوښتنه به د دې ځای راپیل کړو چې خپله پلان څنګه تعریفولی شي او څه ته ویل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مخکې له دې چې پلان تعریف کړم، خپله پلان په ژوند کې ډېر مهم دی. هر هغه شخص چې غواړي په مخ کې ژوند کې لاسته راوړنې ولري یا یو هدف ولري، یو کار ولري، دی باید د پلان څخه کار والی او پلان د ده لپاره ډېر مهم دی. پلان داسې تعریفوو چې مخکې له مخکې هغه کار یا هغه هدف یا هغه لاسته راوړنه چې موږ غواړو لاسته یې راوړو، د هغې دپاره نقش، تصویر، یوه طرحه یا یو تصور جوړول دا خپله پلان دی. پلان چې دی په ژوند کې تر ټولو ډېر مهم دی، ځکه که پلان نه وي ژوند ناممکن دی. پلان د ډېرو بریاو سبب کیدی شي. پلان په څو ډوله دی او موږ څنګه کولی شو چې خپل ژوند د پلان سره په اصطلاح همغږی کړو، یا داسې ووایم موږ څنګه کولی شو چې خپل ورځنی ژوند د پلان مطابق مخکې یوسو یا د پلان سره ځان عادت کړو؟ بالکل. پلان چې دی خپله په درې ډوله دی چې هغه باید زه تاسو ته وښیم. لومړی پلان غټ پلان دی، دوهم پلان منځنی پلان دی او دریم کوچنی پلان دی. غټ پلان د دې څخه بحث کوي که موږ او تاسو وګورو دا چې دی د دولتي پلانونه هم کیدلی شي، د یو ملک پلانونه هم کیدلی شي. لکه موږ او تاسې خپل هیواد کې امنیتي پلانونه لرو که نه، دولت چې په کومو غټو برنامو باندې کار کوي یا په کومو یو برنامې لکه مثال یو تعهد جوړوي یا یو سیستم جوړوي د خپلو امنیت په خاطر، دې ته امنیتي پلان ویلی شو. همدارنګه مالی په بخش کې لکه موږ او تاسو بودیجې راټولول دي، د بودیجې سمول دي، همدارنګه د خلکو معاشات دي، دې ته بیا مالیاتي پلان وي. او منځنی پلان هغه بیا د دولت او د رعیت ترمنځ هغه پلانونه دي لکه د بیه رغونې پلانونه چې بعضې سرکونه او بعضې پارکونه او ملي او دغه شیان جوړیږي. بیا واړه پلانونه چې دي هغه د موږ او تاسو د روزمره د ژوند پلانونه دي چې موږ او تاسو یې لرو. لکه موږ مکتب ته ځو یا مثال اولادونه په مکتبونو کې شاملوو، یا مثال د خپل ژوند په باره کې چې هغه محصل چې په آینده کې غواړي چې شی ځان جوړ کړي یا چې شي باندې کار وکړي، نو دغې ته بیا کوچني پلانونه. قدرمنه، تا خو د عمومي پلان په تړاو راسره تا پلان راته تعریف کړ، پلان ته تشریح کړ. ما ته بحث د ژوند په کړلو کې د پلان اړتیا ده. یعنې که موږ ژوند کوو باید په پلان خپل پلان ژوند ته څنګه ولرو. مثال زه درته وایم، د دولت کار به خپله هغه خو غټ کار نه دی، هغه به خپل کوي. راځم ته محصل یې، ته غواړې چې په راتلونکي کې یو ښه اقتصاددان شي، نو ته اولنی لوی پلان دی همدغه دی چې زه څنګه د پوهنتون څخه ووځم. دویم په دې کې هر چا پلان په خپله طاقت پورې اړه لري. دویم منځمهالی پلان دا دی چې ته کولی شې چې مثال د سمیسټر په کچه باندې څومره زده کړې وکړې، په سمیسټر کې اول نمره واوسېږي تر څو چې پوهنتون وپارېږې په اته سمیسټر کې. او کوچنی پلان دا دی چې ته روزمره باید درسونه ووایې، روزمره باید درس ووایې. هغه درس چې موږ او تاسو روزمره که زده کړو، بیا د امتحان په شپه یا د ازموینې په شپه باندې که یو مرور پرې وکړو، موږ به هغه ذهن ته راغلی وي او موږ به ښه پارچال کړي وي. مطلب مې دا دی، زه پوښتنه هم دغه اوس کوم چې موږ او تاسو دغه په ژوند کې چې کله پلان ځان ته ټاکو، څنګه ځان ورسره عادت کړو. ځینې کسان دي سهار راجګېږي، هېڅ خبر نه وي زه څه کوم، روان وي وروره، نه یې مخه معلومه وي، نه یې مثال غرمه معلومه وي، نه یې دا معلومه وي چې د غرمې نه وروسته به زه څه وکړم، په ماسپښین نه وروسته به څه کوم، وروسته کله چې مازدیګر کېږي په دې وخت کې څه وکړم، د شپې باید څومره خپل کارونه مې کړي دي هغه څنګه سره راټول کړم، د خپلو کارونو په تړاو باید څنګه زه خپل ځان سره محاسبه وکړم چې څومره ما ښه کارونه کړي او څومره مې زه خپل هدف ته رسېدلی یم یا نه رسېدلی. یعنې مطلب مې دا دی چې دغسې یو پلان څنګه موږ کولی شو چې ژوند د چارو سره یې عادت کړو او بې پلانه ژوند ونه کړو.
بالکل مننه ډېرې ښې ټکي ته د اشاره وکړه. لومړي تاسو پوښتنه د ډولونو وکړه چې په څو ډوله دی که نه، نو ما هغه ډولونه تاسو ته تشریح کړل. بېشکه ځینې زده کوونکي چې کله د مکتب په دوره کې وي، دوی اول مکتب چې خلاصوي پلان نه لري چې باید زه کوم ښوونځی ووایم کوم، خو چې کله د مکتب څخه فارغېږي بیا دی ګنګس وي، هغه وخت کې بیا د یو د خولې د بل د خولې دی هغه اخلي، پیغام اخلي، ولې هغه کوم اساس مضمون چې دی غواړي په آینده کې شي یا کوم هدف یې دی هغه یې په مغز کې نه وي. ډېری داسې محصلین وي چې هغوی مکتب ووایي بیا پوهنتون ته امتحان ورکړي، مثال کانکور کې بریالی شي، نو کله چې پوهنتون شروع کړي دوی اکثریت په دویم یا دریم سیمسټرو کې دوی پرېښي وي. ولې د دې سبب همدا دی چې دوی پلان نه درلوده. پلان په ژوند کې دومره مهم دی حتی تر دې پورې چې ګړی موږ ځو مخکې پلان موږ ته مهم دی. ځکه که یو شاګرد غواړي چې درې میاشتنی انګلیسي کورس تعقیب کړي که نه، دی باید په لومړیو کې چې دی ځان اماده کړي چې زه په کوم وخت لاړ شم. د دې پلان چې دی وخت مهم دی. پلان په څلورو ټکو ولاړ دی چې هغه وخت دی، وسایل دي، همدارنګه نظارت دی. نو وخت ډیر مهم دی. په ژوند کې پلان د بریالیتوب سبب چې کیږي هغه وخت دی. همدارنګه د لوازم دي، که چېرته موږ او تاسو یو کورس ته ځو نو قلم او کتابچه یا مثال هغه کوم چپترې چې دي هغه موږ ته ضرور دي. ولې که موږ سره دا نه وي نو موږ خپل هدف یا کوم هغه درې میاشتنی پروګرام چې دی دا به خراب وي. ځینې خلک بېشکه خپل پلانونه جوړوي، بیا ولې په آینده کې دا پلانونه د خنډ سره مخ کیږي. د دې سبب څه شی دی؟ د دې سبب دا دی چې د دوی سره په څنګ کې داسې ملاتړ یا یو داسې کس نه وي چې ده ته د خپل پلان مطابق یو تکیه ورکړي چې یاره ته مخکې لاړ شي او کار پرې وکړي. اوس داسې زده کوونکي شته چې دوی د ګیمونو سره مصروفه دي. بله انشاءالله دې ته به راځو، په دې به دواړه بشپړ بحث کوو. ښه مهمه مسله اوس دا ده، په دې به دواړه اوس خبرې کوو قدرمن اجمل جان، چې پلان باید څنګه جوړ شي. پلان په ذهن کې جوړ شي که نه په عمل کې جوړ شي. مثال درته موږ په مکتب کې د خپله مهالویش خپله یو پلان دی چې د مکتب دپاره یو پلان لري، ورځنی پلان چې نن کوم کتاب یې هغه کتاب تدریس کړي، تقسیم اوقات. پلان څنګه جوړ شي؟ باید په ذهن کې جوړ شي که په کاغذ په مخ جوړ شي؟ پلان خو چې دی په ذهن کې او عملي بڼه باندې جوړیږي. مثال پلان چې دی 5 مرحلې لري که نه، چې اول یې واضح کول دي. موږ او تاسو مخکې تر مخکې چې یو پلان جوړو دا باید واضح وي چې د څه هدف لپاره، د څه شي لپاره او د کوم کار لپاره یې جوړو. دویم تحلیل دی چې یعنې څه امکانات یا څه مشکلات یا وخت او وسایل لري که نه. د دې په لیدو سره بیا په دریمه برخه کې برنامه بندي ده. برنامه بندي په دې وخت معنا چې یعنې موږ کله دغه کار شروع کوو نو باید دې ته فکر وکړو چې په کوم وخت کې زه باید د مونځ وخت مې دی دا وټاکم، کوم وخت کې د مکتب ته د تلو وخت مې دی یا پوهنتون ته د تلو وخت مې دی، یا مثال سهار چې زه راجیګ شم او خپل مونځ وکړم کوم کارونه باید ترسره کړم. او څلورمې ارزونه ده. هر هغه پلان چې موږ تاسو په مضغو کې لرو یا که په کاغذ کې لرو او یا یې جوړو نو باید د هغې څخه نظارت وکړو. دا معنا چې خپل پلان تعقیب کړو چې آیا د موږ دا پلان بریا ته موږ رسولی شي یا نشیم رسولی. ښه ډېره مننه. را به شو دې ته چې که چیرې موږ پلان ونه لرو په ژوند کې له کومو جدي ستونزو سره به مخ شو؟ بېشکه ډېره ښه پوښتنه مو کړله. پلان هر هغه کار چې موږ او تاسو یې ترسره کوو که مخکې تر مخکې فکر پرې ونه کړو، غور پرې ونه کړو نو له خنډ سره به مخ یو. نو د دې پلان یوه وجه به زه تاسو ته ووایم چې د بریا ده. که تاسو سوچ وکئ حضرت یوسف علیه السلام چې کله د وچکالۍ سره مصر په ټکر کې راغلی نو دوی مخکې تر مخکې پلان جوړ کړ چې موږ باید غنم جمع کړو. بالاخره نتیجه یې دا وه چې هغوی غنم جمع کړه او د 2 کالو دپاره دوی تنه بیرته استفاده وکړله. نو که چېرته موږ تاسو په ژوند کې پلان ونه لرو نو داسې یو فکر به وکئ چې یوه شنډه ونه یا د یو شاړ په څیر انسان په څیر به ژوند وي. ځکه ژوند ډېر سخت دی. پلان په اوس وخت کې چې انسانان د کومو ستونزو سره مخ دي، یوازینۍ ستونزه همدا ده چې دوی په مخکې تیر ژوند کې پلان نه دی کتلی یا په پلان باندې پوهیږي نه یا د پلان په اساس باندې نه پوهیږي. پلان داسې فکر وکړه چې موږ او تاسو یو آبادي کوو د سنګکارۍ یا د بنیاد په نامه باندې دی.
ښه مننه رابشي د پلان اجرا کوونکو ته هغه څوک چې پلان ځان ته جوړوي ځان یې پلی کوي پلان یوازې د ښوونځیو زده کوونکو محصلینو لپاره مهم دی که نه په ژوند کې یو څوک دنده هم ولري ښه ژوند هم ولري دې لپاره هم ضرور دی مطلب یې دا دی پلان که موږ جوړوو هڅه به هم دا وي چې ښه ژوند راتلونکی ولرو هغه که په درس کې وي که په خپله دنده کې وي او که په خپله په اصطلاح د محصلۍ په دوره کې وي نو پلان ځوان متوسط عمر لرونکي او د ډېر عمر لرونکي لپاره دی که نه یو ځانګړو یا خاص کسانو لپاره باید وي بالکل پلان چې دی عام دی هر هغه انسان وي که هغه وروره وړوکی وي که کوچنی وي که غټ وي خو ولې خپله والدین چې خپل اولادونه روزي نو دوی باید په ژوند کې خپل پلانونه ولري تر ټولو مهم دوی ته دی ځکه آینده کې که دوی غواړي چې خپل اولادونه ښه وروزي اولادونو ته مثال ښه لاره واره کړي هغوی ته یا د خپلو کسبونو په اړه یا د خپل درس په اړه ښه پیغام ولري دوی باید د پلان له مخې لاړ شي پلان د هر چا لپاره ضروري دی فرض مثال موږ او تاسو اوس په دې خپرونه کې موجودیت لرو بعضې انسانان چې دلته کار کوي یا کارګر چې کوم دي یا تاسو نو د پلان په مخ ته چې لاړ نه شئ نو تاسو نه به موضوع بلې خوا روانه وي او سیستم به مو خراب وي مخکې تګ به هنډ سره مخ وي نو پلان د ټولو خلکو دپاره یو غټ او ډېر یو مهم قدم دی یعنې د ژوند د شروع کېدلو حول فل یا آغاز چې دی دا پلان دی ښه مننه په ستاسو پیغام څه دی څه ویل لرئ ستاسو همزولو ته محصلینو ته ځوانانو ته چې دوی باید حتما په ژوند کې پلان ولري البته مهمه مسله خو دا ده په ژوند کې باید څوک هدف ولري خو دغه هدف ته د رسېدو لپاره باید پلان ولري که چیرې هدف موږ ولرو پلان ورته ونه لرو هدف ته هېڅ کله هم نشو رسېدلی خو هدف ته که رسو پلان به ورته جوړوو څومره مهمه ده چې دغه دوه کیسې په ژوند کې ولري تر څو بریالي واوسي بېشکه پیغام مې ټولو لیدونکو ته او والدینو ته دا دی چې دوی خپل اولادونو ته یو پلان یو هدف وټاکي په ژوند کې هدف ډیر مهم دی ولې د هدف د لاسته راوړلو منبع چې ده هغه پلان دی پلان کولی شي د موږ او تاسو ژوند هم جوړ کړي کولی شي د موږ او تاسو مخکې بریا یو تګ یا که هغه هر کار وي نو کوشش د دوی وکړي چې اول په خپلو بچیو باندې تعلیمونه وکړي او دوی ته د هغه خبرې هغه مشکلات نه وایي چې بعضې مور و پلرونه چې دی تهدید کوي بخښنه غواړم مور و پلار خو هېڅکله د چا تهدید نه غواړي خو هغوی بېسوادي ډېره ده او نه پوهېږي هغه اولادونه چې غواړي درسونه ووایي بعضې مشکلات سره مخ دي د هغو خلکو څخه مې هیله دا ده چې هغوی اقتصادي وضع یې ښه وي او د نورو خرابه وي تعلیم ته برخه کې د نورو خلکو سره مرسته وکړي او دغه مې د ټولو نه هیله ده مننه ډېره مننه ښاغلی اجمل کاروان چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ تاسو په چارو کې بریا وغواړو خوشحاله اوسئ مننه